د ابراهیم صافي د یوټیوب درنو لیدونکو په سلامونو هرکلی کوم. د بریتانیا د بکینګم شیر یوې سیمې ته راغلی یم. پوهېږئ دلته یو څه چې دي ځمکني توتان یا توتې زمیني چې ورته وایي، دا د هغې یو فارم ته راغلی یم. پوهېږئ دلته خوړلې وړیا دي، خو کله چې تاسې له ځان سره کور ته وړئ او یا یې هم بل ځای ته وړئ، خو له دې ځای څخه یې وړل هغه بیا په پاونډونو دي، یعنې پیسې به پرې ورکوئ. ما یو څه له ځان سره دا د کړي دي، ومو لیدل، نو زه یو څه نور هم شکوم او تاسو ته یې ښیم چې په څه ډول بوټو کې دي. دا پوهېږئ ګوره دا دومره داسې ډک دي. واه 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 واه، دا چې تاسې هم راسره وئ ټول ځمکني توتان دي. دا خو یو څه د دې خوند نظر هغه نورو ته چې دلته په هټیو کې خرڅېږي ډېر زیات توپیر لري. یعنې دا له هغو څخه ډېر زیات خوندور دي. دا وګوره چې څومره ډک دی دا ځای که نه، دې ځای څخه به راواخلو داسې زړه خو به مو ورته نه وي شوی. داسې ښه غټ غټ دي. وګوره او خوړل یې دلته وړیا دي، داسې وخوره.